د استاد هستی او مقام زموږ د سوچ نه هم ډیر زیات اوچت دی او د هغې څه لږه پته به تاسو ته د دې واقعې نه ولګي. په یو کلاس کې استاد بورډ ته ولاړ او خپلو شاګردانو ته یې سبق لیکه. په دې کې یو شاګرد پاسې د استاد صاحب ته آواز وکړ چې استاد صاحب زما نه په دې کلاس کې چا ګړۍ پټه کړې ده. استاد ټولو شاګردانو ته وویل که د دې هلک نه چا ګړۍ په ګپ کې اغستې وي نو واپس یې ورکړئ. خو د هغې هلک ګړۍ چا هم واپس ورنه کړه. د دې نه پس استاد د هغه ګړۍ مالک شاګرد ته وویل چې ته بهر لاړ شه او بهر ودرېږه. هغه شاګرد بهر لاړ او بهر ودرېده. استاد ورپسې دروازه بند کړه او ټولو شاګردانو ته وویل چې تاسو ودرېږئ، دیوال طرف ته مخ کئ او خپلې سترګې پټې کړئ او د یو تالاشي یې شروع کړه. استاد چې کله د شاګردانو تالاشي شروع کړه نه هغه ګړۍ هغه ته په منځ کې میلاو شوې وه. خو بیا هم استاد صاحب د آخري شاګرده پورې ټول شاګردان ولټول. چې ټول شاګردان په خپل خپل ځای کېناستو نو بیا یې هغه د ګړۍ مالک شاګرد ته آواز وکړو چې راشه او خپله ګړۍ واله. کله چې هغه د ګړۍ مالک شاګرد راغی نه هغه خپله ګړۍ واغسته او د استاد نه یې تپوس وکړو چې استاد صاحب زما ګړۍ چا پټه کړې وه. خو استاد ورته څوک هم په ګوته نه کړو. دغه شاګرد چا چې ګړۍ پټه کړې وه د استاد په دې رویه باندې د استاد نه ډېر زیات متاثره شو او په زړه کې دا واده وکړه چې که ما چېرته هم تعلیم وکړو نو استاد به جوړېږم. ولې چې زما دې استاد زما څومره حیا وساتله، ګړۍ ده ته زما نه میلاو شوه او بیا یې هم زه چاته په ګوته نه کړم او خپلو ملګرو ته یې ونه شرمولم. په منځ کې ډېر وخت تیر شو او هغه شاګرد واقعي تعلیم حاصل کو او په خپله باندې استاد جوړ شو. چې کله یې واده و نو د واده په دعوت کې هغه خپل استاد راوغوښتو او هغه استاد له یې دعوت ورکو او هغه استاد د ده دعوت قبول کو او واده له یې راغی. د واده په ورځ دغه شاګرد لاړ او د خپل استاد خواته کېناسته او استاد صاحب ته وویل چې استاد صاحب زه ستا د اخلاقو نه ډېر زیات متاثره شوی وم، ځکه ما تعلیم حاصل کو او په خپله باندې استاد جوړ شوم. استاد ورته وویل چې زما کم اخلاق د څه نه متاثره شوی، ما څه چل کړی دی. هغه شاګرد ورته وویل چې ګوره استاد صاحب تا زما د جیب نه ګړۍ وویسته او بیا دې هم زما دومره حیا وساتله چې زه دې خپلو ملګرو ته ونه شرمولم او هغو ته دې زه په ګوته نه کړم. د دې نه پس استاد خپل شاګرد ته یو داسې خبره وکړه چې په هغې باندې شاګرد نور هم حیران پاتې شو. استاد خپل شاګرد ته وویل چې کله ما ستاسو تلاشي اخسته نه ما په خپله باندې هم خپلې سترګې پټې کړې وې، ولې چې ما دا نه غوښتل چې چا دا ګړۍ پټه کړې چې هغه ما ته هم معلوم شي. او ما د آخري شاګرده پورې د ټولو شاګردانو تلاشي ځکه واغسته حالانکې ګړۍ خو ما ته په منځ کې میلاو شوې وه. ما وی چې شاګردانو ته دا شک رانه شي چې استاد صاحب د دې کس نه پس تلاشي بند کړله نه ګړۍ هم دې هلک پټه کړې ده. هم دغه شان دوستانو د یو بل خیال ساتئ او د یو عیب بل ته چرته هم مه په ډاګه کوئ او د هغه حیا ساتئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ضرور خوښه شوې وي. دا ویډیو ضرور د خپلو دوستانو سره شیر کړئ چې هغه شاګردان چې کم د استاد مقام نه پیژني چې کم سے کم دا ورته پته ولګي چې د استاد کومه هستي ده او د استاد څومره اوچت مقام دی. شکریه.